دا کلام دے د محترم جناب امیر حسین عادل سے په आवाज د ظهیر خان تنها ټګي دی وکړه دومره ډیره چې د شماره وزي زما چې جون جانان داسې ناکله راوزي ټګي دی وکړه دومره ډیره چې د شماره وزي زما چې جون جانان داسې ناکله راوزي زما په خوره باندې هیڅ ګټی پرې نه خوده زما په خوره باندې هیڅ ګټی پرې نه خوده ملکونه وران کړي یا باسین چې د نوخه راوزي زما چې جون جانان داسې ناکله راوزي په پردي ښار کې مزدوري هاړو کولی نشي په پردي ښار کې مزدوري هاړو کولی نشي کله یادېږي په لسمه د روزګار راوزي زما چې جون جانان داسې ناکله راوزي ټګي دی وکړه دومره ډیره چې د شماره وزي زما چې جون جانان داسې ناکله راوزي چې د وطن او اقتصاد تی اوږه وهلې چې دی وطن او اقتصاد تی اوږه وهلې ته څه خبر دغه بچې سحر پناه راوزي زما چې جون جانان داسې ناکله راوزي ای حسین چې فتوه ولګي کافر باد کړي او حسینا چې فتوه ولګي کافر باد کړي شپېلې پرورو غږوا مولا د کاراوزي زما چې جون جانان داسې ناکله راوزي ټګي دی وکړه دومره ډیره چې د شماره وزي زما چې جون جانان داسې ناکله راوزي او د قیوم خان دا روایت تاسو ژوندې ساتلې د قیوم خان دا روایت تاسو ژوندې ساتلې سړی مجرم کړي چې ګولۍ پې د سرکار راوزي زما چې جون جانان داسې ناکله راوزي چا تقسیم کړي ډلو ډلو کې خواږه پښتانه چا تقسیم کړي ډلو ډلو کې خواږه پښتانه بابا خبر نه یم چې څو به ستا په لاره وزي زما چې جون جانان داسې ناکله راوزي اے اوس مې په کلي کې زړه نه لګي مین نه لرم اوس مې په کلي کې زړه نه لګي مین نه لرم کډران غاړم عادل د شنګ لپاره وزي زما چې جون جانان داسې ناکله راوزي ټګي دی وکړه دومره ډیره چې د شماره وزي